د ملک د نورو برخو په شان بنو کې هم د پولیو نړیوالې ورځې لمانځلو په لړ کې یوه دستوره او واک شوی دی. دغه دستوره د بنو سب ډویژن وزیر محمد خیل سیمه کې جوړه کړې شوې چې د صحت د محکمې د چارواکیو نه پرته د سیمې مشرانو، دینی عالمانو او د سکولونو طالب علمانو پکې په زیات شمیر سره برخه اخیستې. ویناوالو د پولیو موذي مرض نه د ژغورلو دپاره د هر 5 کالونو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو باندې زور راوړو. په دې موقع ډیپټي ډي ایچ او ډاکټر شیرزالي خان وزیر وویل د پولیو د موذي مرض نه د ماشومانو د ژغورلو یوازینۍ لاره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول دي. پولیو کترې چونکې د پیدایش نه خلا د 5 سال رسه بچینو ته میژ ورکوي او دا هر کمپین شي 2 کترې هر بچی ته چې هر بچی خولې ته ورسیږي دا ډېر ضروري دي ځکه چې د بچی تحفظ په د 2 کترې شته د پولیو بیماری نه. په دې موقع مولانا حافظ خان نواز خان وویل د پولیو د څاڅکو متعلق پروپاګاندا بې بنیاده دي. باید پلارونه د خپلو ماشومانو د ژوند او صحت ژغورلو دپاره د پولیو څاڅکو په لړ کې د هیڅ ډول پروپاګاندا ښکار نشي. لکه بنوري ټاون شوله، کوړه خټک شوله او دارالعلوم کراچي شوه او د هغه نه بعد غاشوله جامعه اشرفیه لاهور. دغه ټولې فتوی دغه دی چې پولیو شی مدرسه اتشیا نشته باقي چا خو نه تړی خو می راته د درخواست کی چې مقصد لري چې کیم شی انسانیت ته فایده وي او انسان مستقبل پرېږي بیا په چار دوی سړی دغه پروپاګاندا نازون وسوتي ځکه چې دا ملکی سطح باندې د پروګرام لګیا دی. وروستو د بنو او میرامشاه په سړک د پولیو موذي مرض نه د آګاهۍ لړ کې واګ هم وکړې شو چې د لاریون د ګډونوالو په لاسونو کې په پلیکارډونو باندې د پولیو موذي مرض نه د آګاهۍ لړ کې نارې لیکل شوې وې. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.